د ننګرهار ښاروالۍ له لوري د بېلابېلو مالونو د غوښو لپاره د مناسبو قیمتونو د ټاکلو وروسته لا هم یو شمېر د جلال آباد ښار اوسیدونکي د غوښې د بیې شکایت کوي او زیاتوي قصابان اوس هم د ښاروالۍ له لوري د ورکړل شوو قیمتونو غوښه څو روپۍ لوړه پلوري. ما 180 روپۍ غوښه واخیسته، نو ما پوښتنه وکړه چې دا کیلو 100 روپۍ ده. موږ ته د ښاروالۍ نه په 310 روپۍ د دې نرخ نامه راکړل شوې وه او موږ ته دا اندازه نه پوره کوي او موږ یې په 350 خرڅوو. نرخنامې نه زه نیم خبر، ما ته 1 کیلو غوښه همدا اوس راکړله تقریبا په 300 افغانۍ. په دې نرخ خوشحاله یاستو چې 280 نرخ ورکړی ده. ښه خبره ده، مال نن سبا ارزانه ده او ریټونه جګ دي، غریب خلک دي، وس یې نه کېږي. قصابان بیا وایي چې د ښاروالۍ له لوري د ورکړل شوو قیمتونو یې سرغړونه نه ده کړې. اما کدام وقتی که حکومت امارات اسلامی آمده برای ما 330 روپه گوشت گوسالانه نرخ دادن و 290 روپه گوشت گومیش کلانه برای ما نرخ داده. ما از این نرخ که داده، ما از این نرخ خوش هستیم، به خاطر از این خوش هستیم که در این نرخ خوب است، ما به این نرخ سودا میکنیم و کدام کسی که گپای را میزنن او گپا نیست. دغه غوښه چې تاسو ګورئ دا د خوسکي غوښه ده، دا مونږ کیلو 310 روپۍ خرڅوو، خو بعضې خلک وس نه لري هغه د 310 روپۍ 300 مونږ ورکوو ورته او 320 هم خرڅوو. بازار دی نور دغه 310 روپۍ مونږ خوسکي غوښه خرڅوو هر وخت. دغه راز د جلال آباد ښاروالۍ مرستیال د قیمتونو په عملي کېدو کې ستونزې مني، خو وایي هره ورځ یې ټیم د نرخونو د کنټرول په موخه ښار کې ګرځي او له خلکو غواړي هغه څوک چې د ټاکلي قیمت څخه توکي په لوړه بیه پلوري باید دوی ته یې په ګوته کړي. خو ولسونه دي چې د دغې کنټرول په برخه کې موږ سره باید همکاري وکړي. کله چې یو څوک خریداري د غوښې کوي هغه باید که قیمت یې ورکړي باید موږ سره تماس ونیسي، موږ ته خبر راکړي چې دغه ځای کې دغه قصاب ستاسو د نرخګیرۍ نه دغه تخطي کړې ده او د ثبوت چې ما په خپله خریداري. نو کله چې ولس زموږ سره همکار شي، ولسونه خبر راکړي، نو موږ به د دې نرخ د کنټرول په برخه کې ډېر ښه جدي کار وکړو. د نوموړي په وینا د قصابانو ترڅنګ که نور هټیوال د ښاروالۍ له امر سرغړونه وکړي قانوني چلند سره به مخامخ کیږي. هر دکاندار یا هر قصاب تخطي وکړي، موږ د څوک شکایت راوړي هغه ته اول قدم کې هغه د قانوني څه مراحل دی ورته طی کوو. موږ کولی شو چې یو ډېر تخطي کوونکی څو ځلې هغه شي هغه باندې بیخي هغه د هغه پیشه کاروبار بند کړو چې کله بند شي نو یو باندې چې بند شي مطلق نور هم اصلاح کیږي. د نویو نرخونو له مخې د میخ یو غویي غوښه کیلو په 280 افغانۍ، د خوسکي غوښه په 320 او د پسه غوښې ته 380 افغانۍ قیمت ټاکل شوی دی. یاد دې وي چې د نوي حکومت په راتګ سره د څارویو په نرخونو کې د پخوا په پرتله څو چنده کموالی راغلی دی.